د خلکو د مجبوریتونو د مجبورو او د غریبۍ دا حال دی چې نن سبا په پاکستان کې بیروزګاري ده، نو ښځې هم داسې غلطو کارونو ته راوتلي دي چې تاسو به لیدلي وي په پېښور کې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو چوکونو کې دغسې ښځې ولاړې وي. تاسو سره یو ویډیو شریکوم، تاسو به پخپله وګورئ چې یو ښځه څه وایي چې د هغې څنګه مجبوري وه، د کومې مجبورۍ د وجې هغه غلط کار ته راووتله، او د دغه ښځې به تاسو ته مکمل پیژنګلو کوو. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. د ټولو نه اول خو یو څو خبرې چې ضروري دي هغه دا دي چې زمونږ ستاسو په ټولنه کې چې د کله نه د بیروزګارۍ او په پاکستان کې د مسایلو حد زیات شوی دی، نو ډېرې زیاتې د کورونو پاکې جنکۍ او پاکې ښځې ناروا او غلطو کارونو ته وتلي دي. د دې یو واقعه چې یوه ښځه ده هغه خپلې دوه لورګانې په غلط کار باندې مخته کړي، په هغې باندې پیسې ګټي او په دغه پیسو باندې خپل کور چلوي، چې په دې باندې داسې هم کېدلی شوې ده چې څو ځل پرې پولیسو ویل کېږي چاپه هم وهلې ده، خو دوی د دغه چاپې نه په یو او بنه باله باندې بچ شوي دي، خو داسې هم ویل کېږي چې څو ځلې دوی بوتلي هم دي. دا واقعه د پېښور په مختلفو ځایونو کې کېږي. دا یو واقعه نه ده، داسې ډېرې واقعې کېږي او داسې ډېر کارونه شوي دي چې ښځې پکې بیا جیلونو ته هم تللي دي، هغوی سزاګانې هم خوړلي دي. د دې ویډیو مقصد مې هم همدغه دی چې موږ تاسو ته پکار دی چې رمضان المبارک را روان دی، د زکات او د خیرات میاشت هم د دې نه مخکې شروع کېږي، یعنې خلک اکثر د روژې نه مخکې زکاتونه ورکوي. پکار ده چې خپل خپلوان غریبانان په دې هر څه کې وساتل شي، یعنې هغوی ته نظر وکړی شي. داسې نه ګنې ځینې خلک سوچ کوي چې د زکات مال سره پیسې کمیږي، نو بالکل نه کمیږي. پکار ده چې په خلاص مټ باندې زکات ورکړی شي، او کله چې زکات یو څوک ورکوي الله پاک د هغه په مال کې اضافه کوي. نو تاسو هم دا عهد او دا وعده وکړئ چې زکات ورکړئ، د غریبانو سره مرسته وکړئ، نو دا فحاشي او دا اوریاني به هم کمه شي. خو که یو څوک زکات نه ورکوي د فحاشۍ او اوریانۍ ته لمن وهي، نو الله پاک به بیا هغه سره خپل حساب کتاب کوي.